إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا خبر معلومه واضحه خبره ده چې اولاد د الله سبحانه وتعالی لوی نعمت ته، او دا اولاد نه مراد هغه زامنوم دی ولونم دی، او په دې بچو باندې د مور پلار سترګې چې دغه مطمئن کیږي او په سکون شي او د سترګې بیخي، او خصوصا په هغه وخت کې چې کله د دوی تربیت ښه تربیت شوی. الله سبحانه وتعالی د نیکانو خلکو یو دعا را نقل کړې ده په قرآن کې. بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. دا نیکانو خلکو یو سوال دی چې الله نه کوي، یا الله زمونږ په دې بچو باندې او په دې بیبیانو باندې زمونږ د سترګې په سکون کې او په آرام کې او یخې کې، خدای له چې کله دوی نیک عملي اوس یو بچی بد عملي نو په هغه باندې انسان سترګې څه یخې شي او څه هغه ته خوشحاله شي، بلکې په دغه ټیم کې به دا وایي چې د دې بچو نه اولاد چې دغه غوره دغه شان ښځه چې ښځه دیندار انسان ورته خوشحاله چې بېدینه ښځې به یې باندې څه کوي، الټه عذاب دی. نو خبره ما دا کوله چې خصوصا د دوی تربیت ښه شوی. بیا زموږ په دې معاشره کې دا مرض دی، الحمدلله اوس خو ډېر خلک به پوه شي، هغه دا مرض چې په جنکو باندې خفه کېږي، مطلب یعنی جنکو په پیدایش خفه کېږي چې جنۍ ولې پیدا شوه، لوڼه یې خوښې نه وي او زامنو ته سم خوشحالي. اکثر به غټ دعوې هم کوي چې یعنې زه پلانی او دومره پوه او داسې او دا د ده په کور کې چې هم لور پیدا شي نو د ده په زړه کې هم خبرې. نو دا خبره یاده ساتئ چې دا بچي د الله د طرف نه موږ ته میلاوي، او د دې انسانانو ارزاق مطلب رزقونه او څه چې دی هغه الله په تقدیر کې لیکلي او د هغه په لاس کې. نو چې چاله څه ورکوي څوک یې منع کولی نه شي، چې له چا نه منع کړي نو څوک ورکولی نه شي. چاله عزت ورکوي نو چاله ذلت ورکوي، او چاله مرګ ورکوي نو چاله ژوند ورکوي، څوک خندوي نو څوک جړوي، چاله غم ورکوي چاله خوشحالي ورکوي، ټول د رب العالمین په لاس کې. او دغه په هر کار کې حکمت دی، دغه په هر کار کې حکمت دی. او دې ته وکړي چې الله سبحانه وتعالی څه وایي. زموږ کې زموږ د زړونه ژوندي، نو د یو آیت اورېدو سره به دا مرض بالکل ختم شوی. که چېرته زموږ د زړونه ژوندي وو، هله د آیت کې الله وایي لله ملک السماوات والارض. د ځمکې او د اسمانونو بادشاهي د چا سره ده؟ د الله سره. یخلق ما یشاء، څه چې وغواړي هغه پیدا کوي، څوک دې تپوس نه شي کولی چې ولې، چې څه وغواړي هغه پیدا کوي. بیا دې ته وکړه یهب لمن یشاء اناثا، چاله چې وغواړي نو هغه لوڼه ورکوي. ويهب لمن يشاء الذكور، او چاله چې وغواړي نو زامن ورکوي. او يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، او چاله چې وغواړي نو هغه وګرځي شن، هیڅ ورنه ورکوي. چاله زامن چاله بچي چاله هیڅ نه ورکوي.
بده آیت په اخر کې الله ډېر عجیب خبره کوي انه علیم قدیر الله پوه دی او قادر دی بچ الله پوه دی تو خله بند که الله پوه دی ولی ما لور راکړه بس الله پوه دی ولی مال زامن نه راکړي الله پوه دی ولی الله صرف مال زامن راکړي الله پوه دی ولی الله مال بالکل نه راکړي نه زامن شتي نه لور شتي الله پوه دی په دې زموږ ایمان دی کنه ودې نه چې زموږ په ایمان دی نه به سره دا خبرې کوي چې ولی جنې دا ولی الکته اولی بچی نشته د ټولو د پاره په دې آیت کې اطمینان دی زړه ته به سکون ملو شي چې دا عقیده دی و چې به الله سبحانه تعالی مالک دی او هغه پیدا کون کې دی هغه مالونه راکړي خبره ختم شو الله پیدا کون کې هغه مال صرف ځامن راکړي لونه نه راکړي بس الله خپو دی الله مال سره بچی نه راکړي الله خپو دی زما د پاره به په دې بچو کې خیر نه دا د مسلمان طریقه ده ودایت خو تاسو ووریدو امام ابن قیم رحمه الله واجبه فائدہ ذکر کوي د آیت پرنا کې وی په دې آیت کې الله وی يهب لمن يشاء اناثا الله چې غواړي نو باز خلکو لونه ور کوي او يهب لمن يشاء الذكور باز خلکو زامن ور کوي سو کې مخکې ذکر کړو لونه زامن مخکې نه ذکر کړي وی چاله چې غواړي لونه ور کوي چاله چې غواړي زامن ور کوي امام ابن قیم رحمه الله وی وحکمت پدې کې دا ده هذا النوع المؤخر اي انسانانو دا کم قسم چستاسو په نسبانه ورستنه دي هذا النوع المؤخر عندكم نو د انسانانو په نس کم یو ورستنه دي جنکی کله کان جنکی ورستنه دي مقدم عندي في الذكر اي انسانانو الذي سو اي انسانانو واذا كم چستاسو په لیست کې ورستنی دي دا ګوره زما په نس مخکینی دا زما په نس مخکینی دي ځکه جنکی د لکان مخکې ذکر کړي امام مفسر الوسی رحمه الله وی په تفسیر کې ويقدم الاناث الله وی د جنکو تذکره مخکې وکړه توصيه برعايتهن لضعفهن وی د جنکو تذکره په دې مخ کې وکړه چې د وصیت ته چې مور پر ته وصیت ته چې تاسو به د جنکو خیال ډیر ساتئ چې د کمزوري ولتطبيب قلوب آبائهن او د چې مخ کې ذکر کړي نو په دې کې به د دې جنکو چې کوم پلاران دي د غوي د زړونو ته مو اطمینان او سکون ملوي چې وګور الله مخ کې ذکر کړي دا غوي د زړونو به خوشاله شي اسی په دې کې دا فائدې وي کله په دې باندې بیان ختم کم په دې موضوع ورسېدي کو نه رسېدي لسمنټ بیان خبره زیته ورسېده د قران دومره خو کتاب دی او د رسول سم د خبرې سمره خوږی خبرې خو په دې شرط انسان په ځم پوک وګدو خبر ته ضرورت هم ناراضي چې کله به تاسو پوک او دغه یو آیت او یو د امام ابن قیم رحمه الله قول ذکر کو یو د امام او مفسر الوسی رحمه الله خبره ختم شو مون پوښ د جاهلیت په وخت کې د عادتو د رسول سم دراتونه مخکې چې دا غوی د جنکې ډېر بدی شوي او دا به ژوندې خخولي ذکر الله په قران کې دا خبره کوي وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَى الله چې کله زیره ورکړي شي دوی کې چاته د جنې زیره ورکړي شي چې جنې پیدا شي ظل وجهه مسودا وهو كظيم نو مخې تک تور شي او د غصې نه ډک شي يتوارى من القوم من سوء ما بشر به الله د قوم نه پټي ځکه خلک بولم بیا مبارکي ورکې کېدی شي نو چاته به د سوي او کوم مخ به مخامخ کېږي د غوي سوچونو ايمسكه على هون ام يدسه في التراب الله دې حیرانی جو سره سو کوم چې خاورو کې ژوندې نه بسم کړي مری نه ونی سم کسي چلو سره وکم دا بالکل لکه زمنګ د معاشري مبارکي چې خبره کی رښتیا کنه نه کنه زمنګ خوشحالي
اغم دي سي فبلزك الله سوي وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا الله وکړه چې دوی له زیره ورکړي شي په هغه څه چې دوی رحمان د پر خاص کوي یعنی دوی بسې ملائک د الله سدي لونه دي نو ګور د الله د پاره لونه کوي خو الله وی چې کله د دخلونو زیره دوی ته وشي ظل وجهه مسودا وهو كظيم الله وی د مخې تک تور شو د غصې نه ډک شي دا غوی دوه طریقې وي د زنانه د خولو د جنکو یو طریقې دا و چې کله بدري زنانه حمل او بیا به د حمل د ماشوم پیدا کېدو ته نږدې شو نو د زنانه به د یو کندې په خوا کې کېنوله کچرته الک پیدا شو نو بس دا کوم زنانه چې سره مرسته کوي هغه به راوړي دوه راځي واپس او کچرته جنې پیدا شو نو سیم کند نږدې ده نو دا کندې ته به گزاري یو طریقه دا وي دا بل طریقه دا و چې جنې بدی سي شپګو 15 شپګو وو کالو ته ورسېږي چې خبر و پوي دا نو دی مور ته به ولوي دا ماشومه سنبال کې تیار کې چې خپل خپلوانو کرے بوزم دا مور به سنبال کړ د وبوتله چې ته صحرات او شړې ته التوي کویته ورغزار کړه ایا به سزه وکړستو باغی کې به خخه کړه د عربو حالو د اسلام نه مخ کې او اسلام چې بچا کینینو انهم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا به زناوري بلکې د زناورو نم زیات چي نه بدتري یا د زناورو نم زیات گمراهي سبحان الله دا جاهلیت ختم شو رسول سلام راغی خود جاهلیت د عادات وسم په دې باز خلکو کېشتي یو سړی انتظار وکي بهر به ولاړی خزبه هسپتال په کمره کې دنه داخلي د به تویګره سزيره برکه اوسم یعنی په کشمکش کې چالک وي ک جنې وي بس بیا ول زیره ورکی چې وستا لور شي د الله تعالی لور درکړي د مخ د رنگي بدل شي او په دې تندې باندې به خوله راشي او د مخ به تور شي زړه به تنګ شي مری به غریبونی شي आवाज به ګډوډ شي سبحان الله ته چې دله ګوره پتین شي شي زیره ور کړي بیا راځم نو کوړه د دې ته ګوره زموږ په خلکو کې شتي چې د چا لوري شي کوړه راځي نه یو سور ز کور نه بهاري سبحان الله هم دغه شان حالات د جاهلیت په وخت کې ځکه بعض کتابونو کې دا راځي جاهلیت په وخت کې یو سړی دغه نوم ابو حمزه باندې مشهور نه دغه لور شي و چې لوري شو بس قسم وخوړ چې زه کور ته نه راځم نه دی خوا کې یو کور په غیږ کې بده اوسېدو خو دې کور ته به نه راتو نو اخذي په شاعري کې دا خبره وکړه چې خبره کړه وګو ته کېدی وی مالي ابي حمزه لا ياتينا ينام في البيت الذي يلينا ابو حمزه لسجل جنرال زمو خواته او د خوا کې کورګي ودکی غضبان الا نلد البنين تالله ما ذاك في ايدينا وغسدای چې مونږ له کان نروړو په الله می قسمی دا زموږ بلاس کې نشته بیا وی او دې دغه کېدی فنحن او دا خبر خصوصا کې زما د بیان به زناناوري نزاغوت دا خبر کوم چې دغه خبره دغه خوندانو ته کول غوړي کوم کې جهالتي نو دا ام حمزه وی فنحن كالارض لزارعينا ننبت ما قد زرعوه فينا زمون مثال خو د فصل لږ سبګي کوي هغه به تاسو ملوي یعنی خبره ټوله د چا ده خزوره کې سړو ده د جاهل ورولږي خزب وي بیا لور وروړي نو ته ځان کې غیرت ولګو یو ته لک کوي دا لک وروړي دا کار خو سیل د بچی وروړي دي کنه بنیاد څوکته بنیاد د سړی دا قم قلبيږي خزب وي ځان ته سوچ نشته نه د خلکو مثالم د ابو حمزه په شان دی چې خوا کې کور کې د پروت کور ته ناراضي ولي بیا چې دغه بیا جنې اکثر د دې شوی ک بیا دې راوړل ته وجې دې برایش کړي دا سم قمقل خلک دي زوی دې عقل ته حیران چې خزته ګوته خوځوي ک بیا دې لور راوړل دا غریب په لاس کې سړي
او کدي جواب دل درکې چې ته بزن کې غیرت راولو بزن کې زور راولو ته سړی کزا ته لکه یومنګ بالک راوړو امورو خوشالي زویته اس دا خو نه چې زوی بدی شي دا غیم زوی وخته خو خبره ده چې الله یو کار کوي نو څوک به ګوتی نشي واله الله چې یو کار کوي څوک به ګوتی نشي واله والله العظیم په دې درس کې چې تاسو د لونو په باره کې کم فضایل لغړي په شریعت کې هغه تاسو ووري نو هر یو سړی بارمان کې چې زما لونه وي دومره فضایل او دومره اجر دا انسان مبارک راغلی چې هغه الله لونه ورکی او هغه به خوشاله د جاهلیت دورو دغه بعد اسلام راغی شریعت راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم له نبوت ورکو نو د لونو دغه مقام د ذلت ته مقام د ختم شو الله ول د عزت یو مقام ورکو د عزت مقام ول الله ورکو نو هر هغه انسان ته موږ دا وایو چې الله ول لونه ورکړي چې تعالی زیره درکو چې د دې لونو د لاسه به جهنم نه بچ کیږي او د دې لونو د لاسه به جنت ته نه وځي او د دې لونو د لاسه به د رسول صلی الله علیه وسلم په مرګرتیا کې دا دغه گاونډي به بعض سلفونه دا خبره نقل سمره سوچ خبره ده وی البنون نعمه زامن سدي د نعمت ته والبنات حسنات او لونه نیکیانی دي لونه سدي د نیکیانی دي زامن اوچت نعمت ته لونه سدي د نیکیانی ول نیکیانی ځکه چې بتاوي امتحان راځي نو د نیکیانی دي او غسره نعمت ته نو والله او الله حساب کوي د نعمت په باره کې او په حسنات نیکیانو باندې الله جزاء ورکوي په لونو باندې تر ډایرک چې نیکیانی ملوي او د ریزو په باره کې سره حساب کتاب کی نو څومره جوړه خبره چې کله به انسان سوچو کی زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وره دغه به چې انسان نه چتر غلې لونه ورایش او زمونږ مور پلار او زمونږ وینا زمونږ مال زمونږ بچي زمونږ هر څه قربان دي باغ باندې او الله سبحانه تعالی دې موږ دغه سره په جنت الفردوس کې یوځي او دغه سره د محبت دل سره خلک موږ ته قسمه قسم نمونه عجیب نسبتونه او دشمنیان را سره خلک کوي او څوک سوي خو دې هر څه ته موږ ځان تیار ساتلې او دې هر څه ته موږ سینې نیولې ځکه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره گاونډي توب په جنت کې او دغه شفاعت ملوي ده د سیس بسانه نه کیږي چې زب الوا خورم او بس د رسول صلی الله علیه وسلم نو سترګو نو میوخ کیږي او نور کوم باغ څه چې کمرته مولوی سي بوې دې ته بګنه ګورم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سوي په دې خو نه ملوي الله سبحانه وتعالى موږ د رسول صلی الله علیه وسلم گاونډي توب نصیب کړي رسول صلی الله علیه وسلم څومره چت انسان دی خدای زامن ګره ټول بوډو کوالي کې مړ شي او لونه پاتې شي دا رسولونه سلور لونه دا سلور لونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم زامن یسو د رسول صلی الله علیه وسلم درې زامنو او سلور لونه د زامن د رسول صلی الله علیه وسلم ټول کوالي کې مړ شي او دا لونه پاتې شي اساستا صبح سګومانی پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې چې هغه به خپل لونو سره څنګه معامله کړي هغه نرم دل انسان چې دغه په ځړ کې په زناور باندې څومره شفقت ده او دغه په ځړ کې د صحابه کرامو لپاره څومره دغه چې کوم مرګري دي چې هغه په نسب کې به نه خصم په مین دي او دغه په ځړ کې زمنګ د لپاره څومره محبت ته چې منګ لیدلې نه یو او صرف منګ وته په رایات شو حدیث کې راځي نو رسول الله په جړا شو صحابه کرامو ته رسول الله ولي جاړي ویا غرونه مرایت شو کوم چې په زمانه بعد راځي زبېری دل نه په ما به ایمان راوړي چې داغه به د خپل لونو سره څنګه معاملات او زبر تصریف یوسو واقعي ذکر کړه عائشه رضی الله عنها د دې ویلور مبارک خبره کوي او هغه د فاطمه رضی الله عنها د رسول سم په ټولونو کې کشر لورو هغه وی چې ما رايت احدا ما دیسی څوک نه لیدل چې هغه د رسول صلی الله علیه وسلم پشانی بالکل داغه پشان ناس ته پاسته کې داغه پشان خبرې کې لکه څنګه چې فاطمه رضی الله عنها وا بالکل داغه خوې د رسول صلی الله علیه وسلم د خوې پشان نو کان اذا دخلت علیه کله چې رسول صلی الله علیه وسلم په کور کې ناسو او فاطمه وراله قام الیها رسول صلی الله علیه وسلم بودرید دې ته ګوري
لور ته ودرېد زمونږ هغه وی چې چل وسره وکړو دلته رسول سم وبدرېد لور ته پاسید اشرف المخلوقات د زمکه په مخ باندې اوچت انسان اب لور ته پاسیدو چې لور براله و پاسیدو فاخذ بيدها وقبلها د لاس بلونو سلام به وسره کو به تندې خپل کو واجلسها بیا به کینه ولا په خپل مجلس کې به کوم ځای کې رسول صلی الله علیه وسلم خپل ځای به ته پرې خاوت او لور به کینه وكان اذا دخل عليها او دغه چې رسول صلی الله علیه وسلم کړه دغه خو لاړو قامت الیه هغه رسول صلی الله علیه وسلم پاسید هغه پاسید پر رسول صلی الله علیه وسلم د رسول صلی الله علیه وسلم لاس به ونی مصافحه به وکړه بیا به رسول صلی الله علیه وسلم خپل کو او بیا به په خپل ځای کې کینو دي ته وی د لونو سره محبت رسول صلی الله علیه وسلم ته طریقه خې د جاهلیت هغه رسم او رواج ختمي چې لور خو د الله لوی نعمت او په کور کې او برکت ته او د خوشحالیانو یو ذریعہ او یو سبب دی په باندې څه خبکی رسول صلی الله علیه وسلم د خپل لور مشره لور زینب د یو کس له ورکړی و او هغه ته ودا کړو د غنمو ابو العاص ابن الربيع کله چې رسول صلی الله علیه وسلم ته پیغمبري ملاو شو نو زینب اسلام قبول کو د رسول صلی الله علیه وسلم د مشر لور چیرې خدای خاون اسلام نو قبول کړي هغه په شرک باندې وو او د زینب رضی الله عنها ډیر ځله کېدو چې زما د خاون په اسلام کې داخل شي په دې کې رسول صلی الله علیه وسلم هجرت وکړ مدینه ته او د لوري د ابو العاص سره په مکه کې پاتې شو نکله چې د جنگ بدر وشو نه د ابو العاص د مشرکین سره راغلو جنگ له نبي او یا کسان شو قیدیان شو یو پکې ابو العاص قیدی شو چې د رسول صلی الله علیه وسلم زوم دی د بکم قید شو او په وخت هغه موږ په سیرت کې واقعا بیان کړی چې ابوبکر صدیق او عمر بن خطاب رضی الله عنهم دوه رای ورکړه رسول صلی الله علیه وسلم رای قبول کړه د ابوبکر صدیق چې فدیه به واخلو پرې به دوه سم خپلوان دي کې دي سبا له اسلام قبول کی نو رسول صلی الله علیه وسلم بس دغه وی چې دوی فدیه واخلي او پرې دی زینب رضی الله عنها ته پته ورګو خزغه په خاون مینه نو هغه د دې چلو کو چې کوشش شروع کو چې خاون آزاد کم نو عمرو بن الربيع راولېګو چې د دې د خاون ورورو هغه راولېګو هغه خپل یو امیل ورکو چې دا امیل به رسول صلی الله علیه وسلم ورکی چې دا فدیه شو چا طرف نه د ابو العاص طرف نه خدای امیل رسول الله صلی الله علیه وسلم پیجندو سبحان الله رسول د پته چې امیل د چای دا امیل په اصل کې و د خدیجه رضی الله عنها او کله چې هغه د لور واده کېدنه هغه د خپل لور له دا ور کړو د واده په دې مناسبت کې نو دغه امیل چې کله رسول صلی الله علیه وسلم راوړو او رسول صلی الله علیه وسلم دغه امیل کولو کوی کتون رسول صلی الله علیه وسلم نرم شنو بسترو کې وخ کړی چې خپل خزو تر یاد شو خدیجه رضی الله عنها او رسول صلی الله علیه وسلم په غیر زیات مینو وخت په وخت به دغه تذکرہ کوله وی په هغه وخت کې هغه زما مرسته کړې د خلکو زی واځي پرې خو ده او په هغه وخت کې هغه مال لا کړو چې زه غریب وم او په هغه وخت کې هغه زما خبره منلې چې خلکو ماده دروغ جنوي ډیر اوچته زنانه و بلکې رسول صلی الله علیه وسلم به کله ساروي حلال کو نو یو حساب دې جدا کړ خلکو به رسول الله چېرې پر وېده د خدیجه غمرګرو لبه ولیو هغه کوم زنانه چې لري خو راتلی هغه له به غوخه ولېګله رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د غوري د امیر نظر نرم شو یو خو د خزر د شو بل غلور وتر اېد شو چې لور اوس غواړي چې د خاون مونږ پریدو صحابه کرام پوه شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم متاثر شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته وکړو مشوره ولا ورکړه الله اکبر ګوره دې شنو چې زما لور ده او دا خیر دې پریدي نه دې انسان بزم چې چابلانی لیدل څنګه رسول صلی الله علیه وسلم دې ملګرو ته وکړو ان رايتم ان تطلقوا اسيرها وتردوا عليها الذي لها وتوی کستاسو تپوس نه کوم کستاسو ته د خوخی او د دې زینب د خاون پرې دی او خیر دې دغه ول واپس ورکړه امیل ځکه دې چې رسول صلی الله علیه وسلم ته واپس راشي امیل د چاره د خدیجه رضی الله عنها صحابه کرام هغه چې انسانان
او بغیر د خبرې نه به رسول سم په مخ بغو پویدو چې رسول سم وسوي سې چلې سم مسله ده داری کې چې دنو ابو العاص کولاو کو امر یو کو چې د غامیل واپس ویسو زینب له ورکه د رسول سم محبت د خپل لور سره ما د واقع دي لپاره بیان کړ دومره محبت د رسول سم د لونو سره چې د دې یوې لور زوی لکه د رسول سم نو سه هغه بزن کدن کېو نو پر رسول سم په یو کس راوړل چې رسول الله زما زوی چې دغه د مسله ده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د کورنه دا خبره ولېګل چې ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب رسول الله په یو کس ولېګ ورته وایي چې بس څه چې موږ سره دي دام د الله دی او څه چې واغستې شي دام د الله دی او د هر شي یو نیټه ده او بس صبر کول الله اجر درکې هغه به بل کس راولېګو او قسم ولورکو چې ته لازم راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم پاسره دغه سره سعد بن عباده او معاذ بن جبل او اسامه رضی الله عنهم اجمعين نو لاړو رسول الله صلی الله علیه وسلم له ماشوم ورکو او داغه د سادي سي ګډ وډو اساج کله وزي کنه د سه حل کو چې انسان طبيعت خراب شي نو رسول الله د ځان سره په غي کې نیولو کړی چې داغه د ساده ګډ وډواله ولیدو نو رسول الله د سترګو نوخ روان شو سعد رضي يا رسول الله ما هذا بداسي تلوي هذه رحمه جعلها الله في قلوب عباده دغه رحمت الله د انسانانو پر زړونو کې اچولې دي چې ګوره دا خبره ما دې لپاره ذکر کړه چې رسول صلی الله علیه وسلم د لور زوی وفات کیږي نو رسول صلی الله علیه وسلم وراه وزمونږ د عباس وی د لور زوی به د ځان سره ګرځېم نه د لور زوی کې چې په مخ کې راوچت کو یا خورې کې چې د ځان سره په لار روان کړي ته دې بغیر تو ګر دې ځان سره خورې روان کړي او دې ځان سره د نوسه روان کړي لور د طرف لکه نو سې چلو شو نن وې د لور نه پیدا نو سې چلو لور نه پیدا سې چلو تر چاره پیدا د جاهلیت خبرې دي ښا رسول صلی الله علیه وسلم د خپل لور کوم باندې چې ډیر مینو هغه د فاطمه ده رضی الله عنها رسول صلی الله علیه وسلم وی دا زما د جسم ټوکړه د سوق چې د تنګي لکه ما چې تنګي او سوق چې دې سره محبت کوي لکه ما سره چې محبت کوي هغه واده کړه یو چې انسان ته وغه علي بن ابي طالب رضی الله عنه نو رسول صلی الله علیه وسلم بکور ته تو وخت په وخت دې ته د لونو سره محبت زمونږ چې کور کې ماشومه پیدا شي غریبه چې نه په خبرو پويږي نه په نور څه زمونږ طبيعت سم خرابي به چې واده شي به ته پوښتنه کوي شي بدغه خبره کوي شکر دې چې یو بوج زمونږ د وګونه څه شو کم شو دا خو صحیح دی چې بوج کم شو حقوق خدای وسم پتا باندې پاتې دي بس بیا پوجا خاوني پوجا هغه پوجا سخري پوجا هغه پوجا زما به څه کار رسول الله سلام په وخت په وخت د فاطمه رضی الله عنها ته پوس وکاو یو پیر په شورغه وی علي چې شو هغه ته علي رضی الله عنه خپشه دی زما دغه منځ کې خبرې لري رسول الله سلام بار ته وته خپل زوم په علي رضی الله او دغه ترز ویم هغه په جمعات کې پروت په خاورو کې ډډه لګولې رسول الله سره پاس دي ته محبت د لور سره بیا رسول الله په دغه کورته ورغه هغه ته چې یا رسول الله دی کارونو چې د کور کې د کارونو مزستړي کړي ما کارونه ډېر کوه خو غریبي و او خاص کر بده کې خلکو ته فائدې ذکر کوم چې میاګان او سیدان دي وې د میاګان او د سیدانو په زنانو باندې بکار نه کې دي چې د رسول الله لور خپل پلار ته شکایت کوي زستړي شي ما نو تمګلې نو کړ راکا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو دې کار کوي چې کړه د شپې ود کېږي کنه نو سلور دې شپې الله اکبر وای درې دې شپې سبحان الله وای درې دې شپې الحمدلله وای د تاسو لپاره نو کړ نه وره څنګه تربیته دین سره وې تړل د دین سره نو دین نه ثابت دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلونو ته پوس وکاو خدغه شان رسول صلی الله علیه وسلم چې چا به د خبره کوله یریدو بنی شو به کوله نو دی لور ته به ولوي فاطمه رضی الله عنها تخفل بلار ته چې بلاړه رسول الله صلی الله سره کین ولا سم سره به خبرو کاو مسکیش ابو مینو سخ د دې خبره به منله دا خو پریدا رسول صلی الله علیه وسلم نوسی امامه بنت زینب امامه د زینب رضی الله عنها
رسول سم چې بکله منزل راتونو دا به ځان سره بغي کې راوړه او په منځ کې به بغي کې نه ولي وکړه چې رکوع سجده له تو کته به کینول به چې پاسې بیا بغي کې ونی وره دې محبت چرته شي ده لور پرې ده نو سیده دن وسید په صحیح بخاری کې دا روایت ده چې رسول الله په منځ کې د خپل نوسی امامه د بغي کې نیولې او چې کله به اذا سجد وضعها واذا قام حملها کله چې سجدي لړ رسول الله بخوا کې کېنول به چې سجدي نه پاسې بیا به ځان سره راوچته کړه کله سبا زموږ په وخت کې چا چرته لور دي شي کې اسونی او په کور کې دي شي ناشي ټول دې جو بد نظر ګوري بلکې غیر عالم نه بغي کې هغه طبيعت خراب امام احمد بن حنبل رحمه الله دا غزوی وی صالح هغه زوینم صالح وی کله چې زمانه پلار لور وشو نو بس خوشاله به باور سخ او دا خبره به کول وی الانبیاء كانوا اباء بنات یا الانبیاء اباء بنات پیغمبران وی د جنکو پلاران دي پیغمبران د جنکو پلاران دي غالبا پیغمبران ته ګور الله ولونه ور کړی ایو پیر وداموي لوري وشو د امام احمد بن حنبل رحمه الله دوی وقد جاء في البنات ما قد علمت ودي زنانو او د لونو مبارک چې کوم فضیلت راغله د کوم حدیث راغله خو تاسو معلوم دي يعقوب ابن بختان دا یو سړیو د امام احمد بن حنبل رحمه الله په وخت کې مرګري ودا د ولونه یو او چې کله به لورو شو امام احمد بن حنبل رحمه الله به مبارکي له ورته او د مبارکي کې وته یا ابا یوسف ابو یوسف یا الانبیاء و ابا بنات پیغمبران ګوره د جنکو پلاران دي د خپنش ابو نه زبدي ول خپکه مبارکي له ورغه د مبارکي په دې مسله کې د خبر مخې لراله امام ابن قیم رحمه الله وی دا نه د پکار چې سړی د زوی مبارکي ورکي او د لور نه ورکي دا وی د جاهلیت طریقه ده مبارکي چې ورکي د زوی به ورکي نو د لور به ورکي دا وی د جاهلیت طریقه ده چې د لور بلکې د جاهلیت په وخت کې به د لور په مرګ باندې مبارکي ورکولې نن سبا هم دي شتي چې لور مړ شي نه غسه شي خوشاله شي الحمدلله دا مسله د عربونه یعنی د ډیر حد پورې وته ده بالکل د نش پاندازه کې ده او زموږ په عجمو کې دا مسله ډیره زیاته ده ډیره زیاته ده په عجمو کې اوس موږ په کار چې دا مسله د ځان نه وباسو دي عربو ته ګور غالبا د دوی چې لونه ډیری زموږ لونه دومره نه سمره چې د عربو هر یو کس چې ګوري بازار کې یا باغچه کې یا چر بلار رواني دنیا ماشومانانی بو سره رواني ټول دغلونه هغه د سم خوشاله او دوی باندې خرچي کول او دوی له یو شن کپڑے غسته او د دوی ډاکټر او د دوی سبق او بیا واده کول د ډیر ګران کار دی ځکه خو به الله د اوچت اجر ورکړي کوم چې تاسو وسووري لک صاحب ان شاء الله په لونو باندې خپکې دي نه بکر یو روایت کې راځي عقب بن عامر دا روایت ته مجمع الزوائد کې شتي رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تکره البنات جنکو سره بغض ملري بسموج جنکی زمون بدی شي ولی فانهن المؤنسات الغاليات رسول الله دا خوري میننا کی دي دا زړه نږدې دي دا خوري درنی دي سره بغض مکوي سبحان الله نظر وچو له وګوره په دې جنکو کې او په دې الکانو کې څوک په مور پلار باندې ډیر مینه او ډیر محبت وسره کوي دغه جنکی غالبا جنکی چې کله د مور پلار بیمار شي او د دې عمر زیات شي دغه لونه وته چې غریبانه ولاړ غوله خدمت کوي سختی بد اخلاقی غالبا د بده زامنو کې خدا لورکه لوی خزبش او بوډۍ بشي او نصیب پیدا شي مور پلار کړ بیا مزیره زیواقه تور طریقې خدمت ولکې او الک کچرته دینی تربیت ته ولکړې او الله له هدایت ورکړه جدا مسله ده نور چې واده دی ولو کنه به خبره ختم شي بلکې بدی چې بګشتي چې پلار باندې ولې بالله گزارونه کوي واقعه د خضر او د موسی علیهم السلام موږ په تفصیل بیان کړو دویم کار ناشنا خضر څه کړی غالک ملکو غالک لو بکولی خضر علیہ السلام ونو د مری ولې توګه کړه سي توي زمړې کو موسی علیہ السلام ته ناشنا سړی ماشوم دی راونو مړ دی کو هغه ته و چې بیان کړی چې د مور پلار د پاره یو غم ګرځیدو د بيدینه وو نبی دغه
په اخر کې دا خبره کوي فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة واقرب رحما. نو موږ دا غوښته چې الله د دې زوی په بدل کې دل دې څوک ورکی چې هغه د سره پرشته کې مخه مضبوطه او د نه خي. بعض مفسرین وی الله بیا غول لور ور کړی و، الله ور سور کړی و، لور ولا ور کړی و. ګور په قران کې د آیت ته المال والبنون زینة الحیات الدنیا، مال او زامن در دنیا خایسته. الله بچی نه دی ویلی ګور بنون زامن وته وی. المال والبنون زینة الحیاة الدنیا، مال او زامن. بیا مخکې الله سوی والباقیات الصالحات خیر عند ربك ثوابا وخیر املا. والباقیات الصالحات او پاتې کیدونکې نیکیانې. مفسرینو دې ذکر ډېر اقوال دي، څوک د الله ذکر یادوي، څوک سیادي، څوک سیادي. امام قرطبی رحمه الله وی امام عبید ابن عمیر دا یو مشهور تابعی دی، هغه په دې تفسیر کې وی یعنی البنات الصالحات، نیک عمله لونه خیر عند الله لآبائهن ثوابا لمن احسن الیهن. وی دا لونه د الله په نسبت بیا ډیره غوړي د دې زامنونه چې کله د مور پلار د دې لونو سره خو کې او د دوی تربیت وکړي، الله ولا بدی ډیر اجر ورکړي. او دې کې شک نشتی چې الک من حيث الجمله د جنین غوړه دي، دې کې شک نشتی. لکه طاقت ور دي دا غینه، عقل کې دا غینه مخ کې دي، خپل کار بخپل کولای شي، د مور پلار مرسته کولای شي چې کله لوی شي، مور پلار چې بوډاګان شي د سره منډه والي شي، لور دانی شي کولای. او د دې لپاره اکثر مور پلار چې د زوی ته خوشحالي په دې چې سباله بده زمون خدمت کوي، زمون سره مرسته کوي، او د لور چې د مور پلار باندې یو بوج دي کې خو شک نشتی. نو دا کمزوري د پیدایش ته وخنواله، د پیدایش ته وخنواله او د مرګ پورې. په عربی کې یو مشهور متل له وی هم البنات الى الممات، د لونو غم د مرګ پورې دی، د لونو غم د مرګ په چې پیدایشي اغم جدا دي، به چې تربیت ولکه اغم جدا دي. خو په تربیت خرچه ډیره زیاته راځي، د دوی کپڑے ګرانی دي، د دوی د زینت او د ډول او سنگار سامان ګران دي، د دوی به خیال ساتي، د دوی به الکانو به دومره خیال نه ساتي څونه چې بل جنکو ساتي. خو به چې واده شي بیا غم دی چې ګوره کور ولا به وهلي کټه کولی به ډوډۍ ولا ورکي کې نه ورکي څنګه معامله وسره کوي. خو که طلاق کړه بیا یو غم دی را دي پلار سره وکینی، پلار ته بیا غم جوړ شي. کله دیو د خاون په منځ کې جګړه راشي، یو دا پلار غریب به د زړه خوري سوچ وکړي چې اوس دې سړی ته څه ومه دی الکت، که سخت خبره وسره کومه د جنې چرته طلاق نه کی، که نرمه خبره وسره کومه نو د خو بیا عادت کیږي په مخه به د جنې سره د جنگونه کوي. ټول مسلې دي. ځکه د دې د لاسه شریعت بیا اجرم ډیر ورکوي. نو دې حدیث ته وکړي دی عائشہ رضی الله عنها وی دخلت امرأة معها ابنتان لها، ویو زنانه زما خواله راله دولونه وسره وي. تسأل زمانه شي ته پوښتنه کوي چې لکه موږ له سراکه فلم تجد عندي شيئا غير تمره، ما سره کور کې سنو یو کجوره پرته وه، یو کجوره وه. فاعطيتها اياها، مولا کجوره ورکړه. هغه د کجوره راغسته د زنانه له ورکړه، هغه مور ته ګوره کړه، مور خو موري ناغي د کجوره دوی شي کړه، یو ورکړه بل ورکړه. ولم تاكل من بخبل ونخړو. ثم قامت فخرج بپاسه لاړه. وی فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فاخبرته، رسول الله راغی مو ته رسول الله دې زنانه راغلی و او دا د قصو شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ماته وی او دې ته وکړي. دا حدیث په صحیح بخاری او مسلم کې شته. من ابتلي من هذه البنات بشيء، پچا باندې چې الله امتحان راولي د لونو په شکل کې، الله ته ګور امتحان ویل لري. من ابتلي ابتلاء امتحان ته وي. که پچا باندې الله امتحان راولي د لونو په شکل کې فاحسن الیهن، د وسره خو کې کول تربیت ولو کې سمو ته خوشاله، كن له سترا من النار، د قیامت پر ورځ به د لونه د دو د جهنم په منځ کې پردش،
د قیامت پر ورځ به دا لونه د دې پلار او د جهنم په منځ کې څه شي دا به پردې شي او چې څومره دا لونه زیاتی نو دومره ستا امتحان ډیر دی نو ثواب بم ډیری ابتلا وته ویل شي دی یعنی اختبار الله دا ګوري او راښکاره کوي چې آیا ته د دې لونو سره ښه کې که نه کې په دې یو روایت کې خدای چې فاحسن الیهن د هغوی سره ښه وکړي دا ښه کول څه دي په نورو روایتونو کې مختلف الفاظ راغلي زه مختصر ذکر کوم په یو روایت کې راځي فصبر علیهن د هغوی سره ښه کول دا دي چې ته په هغوی باندې د هغوی په پیدایش باندې صبر وکړي یعنی چې دا مال الله راکړي او زه به صبر کوم واطعمهن اغول خوراک ورکی وسقاهن اغول اسخاک ورکی وکساهن اغول کپڑے ورکی عبد الله ابن عباس کوم روایت ته باقي کې دي امام طبراني راوړی فانفق عليهن وزوجهن هغه باندې خرچیو کی تر دې چې واده کی واحسن ادبهن هغه ته خپل ادب وخی جابر دان چې کوم روایت ته امام احمد محمد رحمه الله راوړی باقي کې دي چې يؤويهن ويرحمهن احسان دیته وي د لونو سره چې په هغوی باندې شفقت وکړي قاریږي ورته نه خپکې به نه کمزوري دي غریبانه نه بل چې پردي کور ته به ځي تا سره د یو څو ورځو لپاره دي بیا به لاړ شي بیا به پسې خپه او سبحان الله دې لونو د لاسه د کور سم برکتي سم پړقي په کوم کور کې چې جنکۍ ډېري هغه کور ته چې ننوځي هغه کور کې ټول خلک خوشحاله هر طرف ته دي اوازونه او خبرې اترې او خنداګانې او ټوغې او دا سامان خو وي سودا دي خو راوړو برکت به کور کې او په کوم کور کې چې لکان ډېري چې ته ورننوځي یو په ګوټ کې پروت دي دوه بهر ګرځي درې درځي کې جنګ کړی څلور دشي ناسي خو ته به ګورې سیجل شی په کور کې مور غریبه یوازې غزان لجره پر یادونه کوي د دې لور د لاسه په کور کې برکتي د مور پلار وته خوشاله په مخه ناستې د پلار خپو ته کله ناستې کله د مور خپو ته ناستې مور چې نه جوړ شي دا د ټوله شپه ناستې پلار چې نه جوړ شي دا غریب د ټوله شپه ناستې کرور نه جوړ شي دا د ټوله شپه ناستې که زوی نه جوړ شي هم دغه ښځې ورته ناستې نو دا ښځې د جنکۍ دا ډېرې برکتي دي د دوی د لاسه برکت په کور کې ډېري ما تاسو څنګه روایت خبره کوله چې احسان څه ته وایي په یو روایت کې دا راځي ابو سعید خدری رضی روایت ته باقي کې دا دي فاحسن صحبتهن واتقى الله فيهن دا الله نه ویریږي لونو مبارک دي ته احسان وایي نو په دې حدیث کې ډیر تاکید راغلی چې لونو سره بخښه کوي ولې ځکه چې دا لونه کمزوري دي د لکانو په نسبت جنکۍ سره دي د کمزوري صحیح ده ته سخت ډیره د تکلیف په ډیره دوی په تربیت کې خدای په مقابله کې الله اجر هم ډیر درکړي یو بل روایت ته عائشہ رضی الله روایت ته د صحیح مسلم کې شته وی جاءتني مسکینه په ما بس یو غریبه خزراله تحمل ابنتين لها دلنا وسريه غیر اوسته فاطعمتها 3 مرات مولد درې کجوري ورکړي په دې ټیم رسول ورکړي درې کجوري ورکړي فاعطت كل واحده منهما تمره هر یو کجوره ورکړه ورفعت الى فيها تمره لتأكلها نيو کجوره راوغسه چې خپل خوړه فاستطعمتها نغلورو ته مور مالبله نو بس غریب اقا د خلین راوغسه او هغه دوه ټوکړې کړه یو لوګړه بری بل ورکړه وجري تعجب کې بروتم به چې رسول سم راغی مو ته یا رسول الله د شي وسنه راغلی وو لونه وسروي نو خپل سورو خړو غلون له ورکړو رسول سم سوي دي دغه کې چې لونه دي هغه ته دم چې دا حدیث ووري ان الله قد اوجب لها بها الجنه او اعتقها بها من النار الله وی د دې کار د لاس دغه لپاره جنت لازم کړی او جهنم نه آزاد کړی ځکه چې لونو خیال ساتي ځکه چې لونو تربیت کوي یو څو روایتونه د بتادی کې وایم چې تاسو ته پته ولګي چې دا لونو تربیت کول او باغې باندې صبر کول څومره غټ اجر په الله ورکړي امام بخاری دا روایت راوړل په ادب مفرد کې او امام احمد بن حنبل رحمه الله خپل مسند کې راوړل عقبه بن عامر دا روایت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وی من كان له 3 بنات چاله چې الله درې لونه ورکړي فصبر عليهن نو صبر وکړو چې الله له طرف نه دي او زبر ازیما وکساهن من جدته وغوله لباس ورکو جامع ولکه څومره چې د طاقت رسی دي دغه کې دي كن له حجابا من النار د دریونه لونه د قیامت په ورځ د د لپاره د جهنم نه بچ کېدو یو پرده وګرځي په بل روایت کې دي من كان له 3 بنات يؤويهن د یو سړي چې درې لونه
او دا درې لونه دې ساتي ويرحمهن او باغو باندې شفقت کوي فقد وجبت له الجنه هذا لپاره جنت څه شو لازم شي. سړی پاس یا رسول الله وثنتين یا رسول الله کله سړی دوی دغه دوی رسول الله وثنتين کدومي په دوه باندې جنت ملوي. یو کس پاس یا رسول الله وواحده ک یوې دغه یو لور رسول الله دغه یوم دي سیده دی وی لور چې خپل تربیته کی او دغه خیال وساتي به واده کی نیک عمل انسان ته الله به دغه اجر درکړي. په صحیح مسلم کې دا روایت دی انس بن مالک رضی الله عنه وی من عال جاریتين حتى تبلغا یو سړی چې د دوه جنکو پرورش کوي تر دې چې جنکی پیغلی شوی واده کړي جاء یوم القیامه انا وهو د قیامت پورز به دي شرایشي ما وغه به دي شرازو وضم بین اصابعه رسول الله دوه ګوتې یو ذکر ما دغه سړی به د قشانوي د قیامت پورز یوځي دی لونو والا ته موږ دا وایو چې الله لون دی ورکړي چې ته خوشاله شه د دوی د لاسبتات د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحبت او گاونډیتوب نصیب کی. عبد الله بن عباس رضی الله عنه روایت امام ابن ماجه رحمه الله راوړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ما من رجل تدرك له ابنتان فيحسن اليهما ما صحبتاه او صحبهما الا ادخلتاه الجنه يسلل جل دولونه ورکی او چې سو پورې د سړي د خیال ساتي د دولونه به جنت ته بوزي. بل روایت عبد الله بن عباس دي ته وکي د امام احمد محمد رحمه الله راوړي د ډېر راشنه روایت دي ته وکي من ولدت له ابنه رسول الله صلی الله لور ورکی فلم يئدها ولم يهنها نو د جنې عزت نه کړه د ذلیل نه کړه پدې خپنه شو ولم يؤثر ولده عليها او زامن له پدې باندې ترجیح ور نکړه ادخله الله بها الجنه الله بدري لور د لاس جنت تبوزي. خدا کله چې تربیت خوراک سخاک واده دغه تپوس بکې دغه په پیدایش به خپکیږي نه او الکانو له بغو باندې ترجیح نه ورکړي. زمونږ کورونه وګوره یو الک به دی به مشر خور د دنه بلس کاله مشر هغه به وای هغه له بلته ورګه ته کنځلیو کی د امور بلر الټاغه جنې ته قاریږي تولې دې تنګي یعنی دومره اوچت مقام دی الک دی الک ته دې سينو چې تولې د جنکی تنګي دا خو ستخوین دي دوی غټ حق دی مشرانی نه دی به الټ قاریږي کمور دا او کپلار دی دوی به قاریږي الټ دی الک ته دې شي کني هغه د لاسه کتاب شو بلیدري چې الک همیشه په کور کې زړوري چې سي بزړه کې راځي هغه کوي نو دا ظلم دی. نو د دې لونو په خپل پلارانو باندې حق دی چې د حق کې خیانت کو د ظلم کو غټ حق دی چې خپل تربيت ورکه په ځړ کې بوته دا خبره پیدا کی چې تقوا ستوي د الله نه به وېره دینی تعلیم بورو کې د الله او د الله رسول محبت بوته وخه دغه شان د حیا د اخلاق په کې پیدا کی چې بری جنې کې صحیح اخلاقی د حیا او دا بتوخه چې لور رسول الله صلی الله علیه وسلم الحیاء كله خیر والحیاء لا یاتی الا بخیر. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې حیا خو ټول خیر او خیر دی او حیا نه راولي مگر خیر راولي دا به لور توخه دی پتا باندې حق دی. او دا ته وایي چې پلاره دا ګوره خیانت ته دا غي سره چې تور کور ته ډیش راوړي دا ګوره د لور سره محبت نه دی دا د لور سره محبت نه دی چې تور د ټچ ورغټي موبایل په مخليږي او دا د لور سره محبت نه دی چې ته دا غینه تپوس نه کوي چې دا چرته زی او کم زین راځي او دا د لور سره محبت نه دی چې دا خپل خپلوان کړلاړي شول ته شپې کې او ته سره تپوس نه کوي او دا د لور سره محبت نه دی چې ته دې نه تپوس نه کوي چې ته په ټلیفون باندې چا سره خبرې کوي او دا د لور سره محبت نه دی چې هغه په کالج کې د لکانو سره یو ځای وشي دا د لور سره محبت نه دی چې هغه د انګريزانو په ملکونو کې یوای سبقونه وي دا د لور سره محبت نه دی چې هغه په کمپنیانو کې د سړو سره یو ځای کار کوي او دا د لور سره محبت نه دی چې هغه گاډي چلای او دا د لور سره محبت نه دی چې هغه په مخه په بازارونو کې ګرځي او په باغچو کې ګرځي او چکرې مکرې وي دا د لور سره ګوره محبت نه دا د لور تبعید ته تباکه کته دا وایي چې لور د په ما ګرانه صحیح ده خو دین ته شریعت باندې کړی دا خو تر خپل لور تباکه دا شاندا خبره مونږ ته وکړو چې پلاره دا لور چې د تعالی الله و امانت تر کړی نو زر ته زره چې دا پیغله شي دیلې او نیک عمل خاونو ګره واده کوته دا غټ حق دی. نن سبا ډیرو پلارانو په دې حق کې ډیر ظلم او زیاته کړي ډیر ظلم او زیاته مشران جنکی وې کینوري ته به سره پاره کینی پته نه لګي رښتې برازي د خپل پښتو د لونو په سر باندې کوي
او دې خپل غیرت ته لونو په سر خي پلاني سره زموږ نه لګي او پلاني لري کوو پلاني ته وګورو دي یو د پدې کې بدی څه خلک کوم راځي چې هغه حقداري د دې چې جنې ور سره ورکی او دول نه ورکی دا ظلم دی تخپل پختو غیرت د ځان لساته خو جنې کوي په سره تبا کې دنیا کورونو کې راشه زم چې که هر کور ونه منو غالبا کورونه باغې کې چې لازم یو یا دو مشرانی زنانه بګینه استری دغه شان په وړوکوالي کې پلار به وي دلې نور کو دلې نور کو دغه نور کو د غریب دی او د دې سي دی د کته او د بر نه ناغه جنکی د 10 کالو سلويختو کالو 50 کالو شوي ته چې دا مسله وړه ده ته قیامت ورځ به محکمه بد الله په سلیب الله کوي مجرم بته او داوو بته باندې او یا خور بده باندې کوي چې الله دنه ته پوښوکه ولې زما ژوند تبا کو پلار به خپل باندې چې ولي زامنو له ودونه کړي دی خپل مزي اخلي د ژوند نه زامن به مزي اخلي ژوند نه جنې غریبه کچ ته غوږ کوي تو ګرځي به شرمې ته دې درجه ته ورسېده دا غریب هم حق دی کنه دا غیم ځل کېږي چې زما خاون وي دا غیم ځل کېږي چې زما بچي وي دا غیم ځل کېږي چې زما کور وي تاسو له کور کې کېنولې څه پکې او کچرته زموږ په معاشره کې جنې وي مورته چې مور د پلانې راغلي د ما ور کې د بزل غټ جوړه مې وکړو غریب د خلینو غږ نشي راويسته او دی به وي زه پښتنې موزه غیرتی موزه مسلمان مو اخو چې ستا پښتوني ورکه چې ستا غیرت دی ورکه تر چې پښتني شي غیرت مانی جنې غریب دی په کور کې کینولې په دې باندې پښتو کې په دې غیرت کې د پښتو د غیرت پته وسته بهر لګي په دې نه لګي چې جنې دی په کور کې کینولې چاله نه ورکه پلاران له پکار چې خپل لونه دا زر تزر واده کی او درته وایو چې واده کولو مطلب دا نه چې څوک راشي ته ورغزار ک رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کوي اذا اتاكم من ترضون خلقه ودينه فانكحوه پتا سو به سره راشي تاسو دغه د دین او د اخلاق ناراضي ګور دین او اخلاق ویلي پیسې میسي بګنی دي ذکر کړي دمګه ته اول ته پوښیږي زمکه دي څومره دي زمکه به دغه خډيري خو نشیز به دغه نشیز لور کې غریبي ژوند تباکی زمکه ډیری خو نه الله پیژنه الله پیغمبر پیژنه دوله ژوند تباکی او اکثر به دې شي دي سبحان الله د څومره غړ ظالمان دي په دې لور باندې با قران او حدیث او مدرسې ته لیږي جامعې ته لیږي په اخر کې به یو بيدین لور کې غریب نه غار سیر شغه دینداری ورسته چې سره بل سبقونه به وي هغه دې هر څه تباکو نو چې کله تاسو به شوک دي سره شي چې دغه اخلاقونه تاسو راځي دغه دین راځي د خپل لونه خويندې دول ورکوي بلکې چې ته وسړی ویني چې د واده حقدار دي نو ته وینام کول شي خپل طرف نه دی برکه شریعت ممانعت نه کړي بلکې د شي دي لکه عمر بن خطاب رضی چې د خپل لور د پر خاون کته د عمر بن خطاب نه زیات غیرت ونی رسول الله صلی الله علیه وسلم عثمان بن عفان ته عثمان کدرې ملور هغه مونږ ته درکول مونږ د رسول الله زیات غیرت ونی نه کته واستو ذکر رښتخ کار وجره د پلانې الګ درجه خپل خور ورکم یا لور ول ورکم نو دا سره مده دیندار ښکاری دی به خیال ساتي نو دین خلنه چې په انتظار کې ناس یو بي دین راشي به غلب اخره کې مجبور شي غلب ورکه چې عمر زیاتی دغه نه داخله چې د قالک ته وینا وک چې هغه دیندار یا په خبره باندې پوښ او په دې ټیم په دې وخت موږ سره ټیم ډیر نشتی خو یو قصه ته بیانوم د امام سعید ابن المسیب رحمه الله امام سعید ابن المسیب رحمه الله دا مشهور تابعی دی صحابه کرامو چې بم مشوره کوله د سره وبکیناستو د بزن سره کینو نو چې انسانو د غټ علمو د یو شاګردو دغه نوم کثیر ابن المطلب مشهور دی په ابن ابي وداعه غریب انسانو د سره وبکیناستو په مخه پر درسونو کې یو څو ورځې د امام سعید ابن المسیب د خپل شاګرد کثیر دی ونه لیدو نو تاسو کې هغه پلانې ناراضي کله چې راخاره شو راغی امام سعید ابن مسیب ته نوې چرته ترېته هغه ته ما خزم راشي سبحان الله هغه ته مونږ ته بدیم ویلې مونږ درغله جنازې له خو بیا ته واده دې څه پروګرام لګه جوړ کړي نه هغه ته چې مونږ له سګلور راکې دوی کې 3 درهم را سټول پراته دیو غریب سړی ما دغه یو خزه الله په نصیب کړو هغه هم وفات شو ناغو تی وی زبد خپل لور درکم
او د دې سعید ابن مسیب رحمه الله لور پسې دغه وخت خلیفہ چې کوم د خپل زوی لپاره غوښته خدای ولنه ورکړي او د دې له څخه جیل ته ما چولو ځکه چې د دوی چې خپل لور دنیادارو خلکو نه ورکومه او د لور د دومره غټ عالم او چې د پلار سره چې کم علم د هغه سره وو نو دوی زبر لور درکم نه حیران شو کور ته لاړ چې کور ته لاړ نو هغه چې ما ځان له خوراک راوسو په کور کې صرف تیل پراته او ډوډۍ و د خیره واغ د خوړو نه پدې کې چا ور وټکاو وې زه ورله ما چې څوک وې چې سعید ما چې سعید کم سعید دی یو دغه سعید ابن مسیب دی دغه امام سعید ابن مسیب دغه سلويخ کاله وشو چې یې زب جمعات کینم او یې په کور کینم بل ځکه خدای ما څه دی نه سلويخ کاله ودلته د کم سعید راغلی نن و چې ور مې کولاو امام سعید ابن مسیب رحم الله ولاړ وې ما چې تاسو را لې زب درغلی وې چې نه موږ راتلو وې ما چې خدمت وې چې خدمت نو غلور مې راوسته ده لوري ولا راوستي و واده کړه وته او زه کور ته نه ورلم एकदम کور ته ورلم هغه سامان می پټ کو لکه دې چې داول نه دا ویني چې د خدوم غریب دی چې د خوراک دی هغه سامان می پټ کو به تقریبا یو میاشت پورې بیا د رسول نه راغله یو میاشت لکه دا واده چوټی چی یو میاشت به درسونه کې نه راخاره شه یو میاشت بعد چې راغی امام سعید ابن مسیب رحم الله ته نوې کم ځکه بس هغه خپل وزیر ته بیان کو بیا چې کله واپس کور ته لاړ نه چې کور ته ورسېدو چې ته ور وټکو چې وري کوراو کنو 6000 درهمه د امام سعید ابن مسیب را لګروي دی باندې خپل خرچ وکړي او په دې یو میاش کې چې دغه د پلار سویلی ریجنی پلار چې سویلی امام سعید ابن مسیب د شاګرد دغه کثیر ابن المطلب رحمه الله دغه د خپل خزینه زده کړیو نو دغه درسونه قضا شي نه دي درسونه دغه نه قضا شي نو ځکه چې کوم کتاب چې هغه د امام سعید ابن المسیب رحمه الله سره وی کوم کتابونه او ماغه کتابونه هم دا غزینه په کوم ځکه چې دا ودرېدل دا غزینه د خپل خزي سره وی ندیسي پلاران پکار دي د دوی کې چې غریب دي خو دې ته کې چې دیندار انسان دي او بچایانو سره رشتہ ونه کړه هغه مالدار خلکو سره رشتہ ونه کړه د غریب لچې خپل لور ور کړه او دا خبره ساتي چې هغه سړی بالکل د خپل لور سره خندي کړي چرته چې څوک په دې انتظار ناسي چې زما لور مہر بډيري او دا به خیمنګو مالدار شو موږ به دي شو دغه شو د خپل لور سره څه کړي هغه سړی د خپل لور سره د سره څه خندي کړي چې د قشانه پرې خو دي کله کور نوځي او کله ران نوځي چا کړی چا کړ نه راځي د سره ته پوښتنه او هغه پلار د خپل لور سره بالکل خندي کړي چې د دې په پردې او د حجاب ته پوښتنه کوي چې ولې ستاسو برقه دي سره لور ولې ستاسو حجاب دي کمزور دی ولې د پلاني په مخ کې تر وته ولې د پلاني سره خبرې کوي نو زموږ تاسو ټول ته د نصيحت ته چې دې لونو چې کوم حق دی هغه ادا کړي د دوی شرعي تربيت سبحان الله شریعت ور دومره حق ور کړی چې واده کې نو هم به اجازه تخلي د جنې اجازه ته ضرورت دی ګوره او د ولی چې کوم د جنې مشر دی دغه اجازه ته ضرورت دی بلکې شریعت ول په میراث کې سم ور کړی ده دی په میراث کې حق رسی نو زموږ تاسو ټول ته د نصيحت ته چې د جنکو د لکانو په منځ کې به فرق نه راولي فرق دي چې نشړې زما د جنکو سره د لونو سره مینه لګي د ځامن مې خوختي چې غوینه خوشاله شي جنکی چې وینه خپشي نور دي څه فرق خو برازیل کې په خرچه کې بدګاله کانو خرچه ډیره ده دغه بس ذریات ډیر دي د شند جنکو ذریات هم ډیر دي د لکانو په بعض اوقاتو کې خو ته فرق دي سينه راولي ظلم بنکه رسول الله صم حدیث کې سو اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم دلانه ويرګي تخپلوا بچو په منځ کې عدل او انصاف کوي یو کس خاطر غلو او یا رسول الله خپل زویل پلاني له د هدیه ورکوم ته بګواشه رسول سموتی نور بچولم دي ور کوي نه وي اشهد على هذا غير زلر شپه دي بل سو گواک په روایت کې راځي لا تشهدني على جور زب ظلم باندې گواهی نور کومه ظلم کې دا یو د خاص کړی دی رپا نو ظلم د قیامت په تیرو کې او تیرله د دې ځل لري ساتي د خپل لونو سره محبت کوي دا نن تاسو سره دي سوال به د غریبانو ته لاړ شي بیا به خبره ستا خدمت کوي ستا سره محبت کوي نه خیر دی کته د څه تکلیف ملويږي دوی په تربيت کې او ته سخته تیرې هیڅ خبره نه
او رزق د الله په لاس کې دی. ډیر خلک دي چې دغه یو له 9 او 8 زامن دي او دومره غریب دي چې د 2 ټیمه روټي وته نه ملوي. او دې خلک شتي چې شپېته او یا کالو په عمر کې د صرف لونه دي الله ول رزق ورکړي. نو رزق د الله سبحانه وتعالى په لاس کې. او په اخره کې موږ تاسو ټول ته دا وایو چې دا خبره چې تیر نه کوي چې الله سبحانه وتعالى تعالی سونه اوچت کوي او دعا وغواړي چې الله زموږ د لونه چیرې دا نیک عمل وګرځي، زموږ د لونو دنیا او آخرت خسته کې، زموږ د لونو په دې ذکر رښتیو کې چې دوی هم خوشاله هغه هم خوشاله او زموږ د لونه جنت ته نه بس دا ټول نه غټ خريدي لونو سره چې ته الله سبحانه وتعالى نه دعاګانې غواړي د غوي لپاره. او رسول الله په حدیث کې وایي چې د پلار دعا خیری د نرد کې د الله قبلي. نو دا یو څو خبرې موږ په دې مناسبت سره وکړې چې موږ نه د پکار چې د لونو په پیدایش باندې خپه شو یا باغې باندې طبيعت خراب کو. خلاصه دا شو چې د لونو الله سبحانه وتعالى ورکي او د زمن هم الله سبحانه وتعالى ورکي او د الله سبحانه وتعالى په هر کار کې حکمتي او چاله بالکل نه ورکي نه زمني نه لونو د الله سبحانه وتعالى په دې کې حکمت ته موږ به صبر کوو. کله زمن راکې نو شکر به وباسو او کله لونه راکې نو شکر به وباسو صبر وکاو او کله بچي بالکل نه راکې نو هم به صبر کوو د الله سبحانه وتعالى شکر به وباسو. نه زما دا ګمان دی ان شاء الله پتا سو باندې تاسو کې خو به دا مرز نه خو بیا هم کې د چا پزړه کې څه خبرونه زم چې ختم شي به ان شاء الله ختم شي کنه کله دینه بعدونه چا پزړه کې صحیح نور هغه ته څه بیان کو دومره تفصیل وته مونږ وکړو قرآن او حدیث پرنا کې. الله سبحانه وتعالى دې زمونږ په حق کې هغه فیصله ولي کې زموږ لپاره به خیر او الله سبحانه وتعالى دې زموږ د لونو حفاظت وکړي، زموږ د خويندو میندو دې الله حفاظت وکړي او الله سبحانه وتعالى دې غوي د بے حیاي او د بے پردګۍ نه دې الله غوي ساتي او الله سبحانه وتعالى دې غوي له توفیق ورکړي چې دې ژوند تیر کې لکه څنګه چې د رسول صلی الله علیه وسلم لونو به بیانو تیر کړه. والله سبحانه وتعالى دې موږ له نیک عمل اولاد راکړي کغه له کاندي او ک جنکې دي او څنګه چې د مبارک جمعه کې الله موږ یو ذکر د قشند الله سبحانه وتعالى موږ په جنت الفردوس کې یو ځای کې. هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.